ګلایسباوا یا هم د ریل پټلۍ جوړونکي اوسبیلډونګ دی چې د اوسبیلډونګ دوام 3 کاله وخت نیسي چې عملي او نظري زده کړې دواړه لري. د ژبې زده کړه د B1 یا هم B2 په کچه باید وي. کاري چاپیریال د اوسپنې پټلۍ جوړونکو شرکتونو سره کار کول دي. معاش د لومړي کال معاش یې له 900 تر 1200 یورو پورې، د دویم کال معاش یې له 1000 یورو څخه تر 1400 او د دریم کال معاش یې له 1100 یورو څخه تر 1400 یورو پورې دي. د اوسبیلډینګ له پای وروسته ستاسې حد اقل معاشونه له 2500 یورو څخه تر 3800 یورو پورې میاشتني معاشونه لرئ. ستاسې دندې د پټلۍ جوړول، ترمیم کول او ساتنه ده.